ناړۍ ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د افغان بیسیم مخابراتي شبکې د 3G انټرنیټي خدمتونه پیل کړل. د 3G کوم کنفیګریشن چې موږ د ناړۍ سایډ لپاره کړو تاسو کولای شئ چې هغه اوس انلاک کړئ. فعال شو. مننه انجنیر صاحب، ډیر زیاته مننه، فعال شو. ژوندی اوسئ کې مننه. په ختیځ کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې مسولین وایي د مګړۍ په دې ولسوالۍ کې د انټرنیټي 3G خدمتونه وړاندې کړل او په نږدې وخت کې په یاد ولسوالۍ کې 4G خدمتونه هم وړاندې کوي. د دوی په خبره افغان بیسیم مخابراتي شبکه لومړی شبکه ده چې په دې ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. د دوی په وینا دوی هڅه کوي چې د ښه کیفیت لرونکو او لا ښو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د ختیځې سیمې په یو شمېر نورو سیمو کې هم ورته ګامونه پورته کړي. همدا سایټ د ناړۍ، مچمنې او بریکوټ ورسره پشنګر دا ټول به ان شاء الله 4G خدمات هم ولري. نو ناړۍ ولسونه د ډېر انتظار نه وروسته بعد د 20 کلونو نه د دې خدماتو نه چې دی برخمن شول او افغان بیسیم لومړنۍ کمپنۍ شوله چې دا خدمات وړاندې کړل. افغان بیسیم تر دې څو ونې وړاندې د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې هم د 3G خدمتونه وړاندې کړي دي. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د یادو خدمتونو د وړاندې کېدو له کبله خوښ دي او له مسولینو غواړي چې د مخابراتي شبکو د خدمتونو د ښه والي ترڅنګ دي بیې هم راکمې کړي. تقریبا ډیر کلونه یو چې ابتدا نه مثال تر اوسه پورې هیڅ شی موجود نه و. موږ به چې دغه خدماتو لپاره مثال چې د نړیوالو سره اړیکې نیولې د خپلوانو سره مثال موږ به دې نه اسداباد ته وتلو یا به ننګرهار ته تلو خپل ستونزې هم حلولې. نرخونه ډیر زیات ګران دي، یعنی 2500 افغانۍ باندې دلته 2.5 GB ورکوي. نو دا غوښتنه لرو موږ ته چې دا نرخونه موږ ته ډیر آسان کړي. موږ د افغان بیسیم شرکت نه ډیر خوشاله یو چې دلته موږ ته د انټرنیټ دغه مساعده. په ختیځ کې د اترا ادارې مسولین بیا وایي چې د یادو خدمتونو له پال کېدو سره د دې ولسوالۍ 20,000 کورنۍ د انټرنیټ د 3G خدمتونو برخمنې شوې. نن ناړۍ ولسوالۍ هم د ټولې نړۍ سره د انټرنیټ له لارې وصل شوه. د دې د لارې څرنګه چې زموږ د ناړۍ ولسوالۍ د مشرانو سپینګورو سره خبرې شوې دي تقریبا د 15,000 تر 20,000 پورې نفوس د ناړۍ ولسوالۍ د همدې سایټ نه کور کېږي. په همدې حال کې د اترا اداره او د کونړ د مخابراتو ریاست چارواکي وایي دوی د مخابراتي شبکو د غښتلتیا، کیفیت، کمیت او د بیو د راټیټولو لپاره کار کوي او هیله مند دي چې په دې برخه کې به روانې هڅې یو ښه پیله ورکړي. په ټوله کې زموږ وزارت په کامله معنا هڅه کوي چې د په قیمتونو کې ښه والی راشي او خدماتو هغه کیفیت هم ښه شي. خپله هله ځله کوي څومره امکانات چې لري هغوی په کار اچولي دي. نو امید لرو انشاءالله یو څه نه څه تغییر به پکې راشي. دا سایټونه چې اوس جوړیږي دا ټول د لینک له لارې وصل کیږي. نو لینک کیپیسټي هم ډیره وي او ډیر خلک د انټرنیټي خدماتو نه په ښه کیفیت سره برخمن کېدای شي. افغان بیسیم مخابراتي شبکې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره په 2002 زیږدیز کال کې غږیز او په 2009 کال کې انټرنیټي خدمتونه پیل کړل چې په لومړی کې د پوښښ ساحه محدوده به خو اوس مهال په ټول هیواد کې د یادو خدمتونو د وړاندې کولو له کبله یو مخکښه مخابراتي شبکه بلل کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د کونړ ناړۍ ولسوالۍ.